د پر مخ تنگ پلوري چټنک روان وطن چټنک روان وطن دغه څنګه چې والي صاحب دی په نظر کې نیولي وو نو زموږ سره هم هماهنګي او همغږي هم دغه وه په دې کې خو د کوم چې د لښکرګاه د شاره صدي سده دغه سړک مخ په شمال باندې باسي نو دوی څو هدف په پاکې ویلې چې خو د خلکو اوږده لار به لنډه شي دویم دغه شمالي ولسوالۍ سبا خلک دلته راسي بله یو ورشه نقطه په دې کې دا د پل هم شته د پل موضوع هم ده چې هغه بیا آبادي چې بیرته جانان جانان وطن بیا آبادي چې بیرته دغه نوی جوړېدونکی پل چې د هلمند پر سیند باندې جوړیږي د افغانستان اسلامي امارت په اطلاعات کلتور وزارت په ولایت مقام په ګډه همکارۍ باندې او د اسلامي امارت په خپله بودیجه او په خپله ماشینري په خپل انجینري ټیم باندې چې تېره ورځ یې افتتاح وشول. دا پل 3.5 متره اوږده لري چې د هلمند پر سیند باندې جوړیږي او لښکرګاه ښار به د باباجي ولسوالۍ د لارې د هرات کندهار د عمومي ډامبر سره وصل دغه 9 کیلومتره سړک چې لښکرګاه ښار د باباجي ولسوالۍ د لارې د عمومي ډامبر سره وصل کوي. د دې څو ګټې دي. یوه ګټه خو دا ده چې پر دغه مخکني هلمند سیند پل باندې به ازدحام او بیروبار د ترافیک چې دی هغه به کم شي خلکو ته به سهولت را منځته شي. بله ګټه یې دا ده چې دغه سړک د لارې د کندهار هرات عمومي ډامبر سره پر ډېره لنډه لاره باندې سړی وصلېږي یعنې د پخوا په نسبت تقریبا 50 کیلومتره په دې کې لنډوالی راځي. بدرنګي ورکې شولې درته ښکلا وراړو درته ښکلا ډېر خوشحاله یو زیات خوشحاله یو په دې خاطر باندې چې دا خو د ولس دپاره د وطن دپاره ډېره غټه اسانتیا رامنځته شوله. کله کله به دا رود رالی د ژمي په موسم کې نو خلک به ډېرو ستونزو مشکلاتو ناخوالو سره مخ وه. دا لار حتی 20 کیلومتره 15 کیلومتره کېدل اما اوس چې شو فعلا 2 کیلومتره 8 کیلومتره لار نه ده. ډېر خلک خوشحاله دي موږ ټول هم دې ته خوشحاله یو چې دا پل جوړ شي او دا لاره جوړه شي دا به د هلمند ښار ډېر غټ شي. لا دلته خو اوس خلک ډېر په تکلیف دي دا ګوره چې دا هر موټر پر دې باندې پر دا کښتیو کې راوړي دلته یا موټر ولګېږي یا هغل ولګېږي یا سینه ولګېږي یو وخت یې کرنکس ولې یو وخت یې دغه لګېدلی دلته ډېر تاوان کوي. دا پل چې جوړ شي دا به ډېر ګټور تمام شي د هلمند ښار وطن پاتې دلې یو موږ غېږه دې بیا جوړوو غېږه دې بیا جوړوو یو ستا بچي